مکوه زما د صادقې خبرې په خپله خانده کلي کور راباندې مه خندوه ورسره رقیب ته خبر ورکوه ازاد ګرځه اوس تا چې د چا څخه خواړې هغه دنیا پرېښوه پر سره تربو باندې چې ګرځې نو احتیاط کوه لږ د هغې ظالمې ښځوانې تر خاورو لاندې کړې څنګه یم خو دغه یو عادت لرمه په نیمه لار کې یاره نه پرېږدم بلا دې وخه د خوشحالۍ په ورځ چې ستا خوښي هغه در غواړه چې سخته ورځ وي بیا و ما ته ټېلیفون راکوه لرګي ولاړو رقیبانو سره سر خلاصوم د ماپښین شنو چایو له ځان دې رسوم لالیانو او فرمایه د جمامه شاهین او حکمت درمان وزنک والا دغه فرمایش دی مست مست یې واوره چې ما ته وویل چې ما د زړه وباسه ما ورته وویل چې څوک درته تعارف دې وکړه رقیبه زما په خط د ژونده ساعت زړه تور سوي زما و مخ ته چې په غریبو باندې ګوتې ویل چاته ما کوه زما وستا د مینې کیسه وړوکې یاره ستا در تورو سترګو وګرځمه اندو بیا وړې دا په چا باندې منې ملګرو دا خلک وایي چې پر دې سنه لا یار نه لري خاوره باندې کړي ما بیا شماره سجدې افغانستان زه څنګه یار کړم ستی مازبخه راکړي زما د ګران افغانستان بیرغ ته مه ګورئ سپک د یو بیرغه ظالم خدای دې تباه کړي خلکو درمان سره اخستی و جانان
تصویرات خلق دی ټول پر ماشه کې خدایم دو بچیا ما درته وویل چې خلق بیا چوپ درېږه ستا پر ښایست باندې تبا کله دا ښکلې ځواني د جنامت شاهین ازار وهلې نه باسې ښه رقیبه تکه ځوانه رینه راسه سر مې پرې کړه مغروره سر مې خدای را لاندې چاته نه ټیټېږي پر ننګ چې د منظور پښتون پر څنګ باندې ځم خلک مې ځکه پر پړونې وستا خونه هېږدې ما ګلالي افغان د تا سره راستي کوله لامل د یاره تا په نیمه لار کې پرېښوم واس دغه معروف ولسوالۍ هر وخت په دا یادوم د کلي ټوله راکبان ولاړ دي ولالیه د جنامت شاهین وږه باندې لاسونه کښېږده ولسوالۍ له یوه ورځم خامخا تاریخي ځای دې هم غښتلې اتلان لري وای ستا د ښایست سره نشایي دا د بل مزدوري د باچهي ولې نو څه وکړم بیا وسه یمه ومختزما د نامه ذکر وکړه که یې بدن پر پښتنه شو مجرم دې یمه د دغه کلي سبقه د باره ولالیه دا خلک زما وستا په مینه باندې نه پوهېږي